د رمضان میاشت ګلونو ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راسه تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. په یو کلي کې به په یو کور کې حفیظ او د هغې ښځه اوسېدله او په دې کې د رمضان میاشت هم را روانه وي او دغه ډېر غریبانان وي او حفیظ دا سوچ وي چې په رمضان کې به موږ څه کوو ماخو سکال رمضان ته روپۍ هم نه دي جمع کړي او ډېر فکر کې وي او خپلې ښځې ته وایي ارې ښځې د رمضان خو را روان دی او ما سره نه روپۍ شته او دې ځله حالات خراب دی او په رمضان کې چې ښه خوراک ونه کې نو بیا خو خوند نه کوي او سږکال ما سره روپۍ هم نشته په دې رمضان کې نو زه به اخر څه کوم زه دې خبرې ډېر سوچ کې وړی یم ډېر. په دې کې ورته ښځه وایي ارې سړیه هېڅ فکر ونه کوې څه الله پاک ویلي چې د رزق وعده الله کړله الله او موږ له به ښه رزق راکوي او بیا خو په رمضان کې چېرته تا یوه ورځ یو سالن دل دی د لسو او د پنځو نه خو کم سالنونه نه قسم ناقسمې نو دا خو د خدای تعالی د رحم میاشت ده د رحم او دې ته بې فکره اوسه هېڅکله هم دا سوچ مه کوه چې ما څه پیسې نشته ته زما په دې خبره یقین راوړه چې بیخي بې فکره اوسه او خپل خواري محنت صرف کوه هغه مه پرېږده او دا د رمضان میاشت ده دې کې مکمل بې فکره اوسه دومره فکر مه کوه. نو په دې کې ورته هغه حفیظ وایي ارې ښځې په اول ځل مې ستا نه داسې ښې خبرې واورېدې او دا خبره دې هم وکړه چې د رزق وعده الله کړله الله نو زه بیا سله فکرونه او سوچونه کوم الله بیا راله په یو طریقه راکوي. نو په دې کې دغه حفیظ سره د دغې کلي د نیک یو پټی هم وي چې د دغې حفیظ نیک وي او دغه حفیظ خپل پټۍ ته تللی وي او خپله ډیوټي پکې کوي او په دې کې بل خوا اوکاش بابا په لاره روان وي او د دغې حفیظ نایک ته وایي ارې هلکه ته څنګه ته خو د ځان نه هم نه خبرېږې ستا پټی اخر چاله په اجاره ورکړلی ستا پټي کې خو هېڅوک نه وه چې زه را روان ومه او زما خیال دی حفیظ له دې پټی کور کړی دی په اجاره او هغه خو والا پټی هم نه راځي نو دا څنګه پټی ته دغه کې نو په دې کې ورته د حفیظ مالک وایي ارې حفیظ خو ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه انسان دی ما ته په دې ټول کلي کې د حفیظ شان انسان بل نه ښکاري او ته داسې مهرباني وکړه چې زما د هغې په منځ کې جدایوالی مه راولمه هغه ماته ډېر ښه انسان ښکاري او ته خو بوډا سړی او داسې خبرې موږ ته کې او په دغې کې د دغې نه تللی وي او د دغې حفیظ خوا راتلی وي او په دې کې نری نری باران او واوره پکې هم ورېږي ځکه چې ژمی وي او دغه مالک یې دغې حفیظ ته وایي ارې حفیظه دغ دې منمه که نه چې ته دې پټي ته دې باران کې راغلی وې او هېڅ ته به نه راتلی مړه ولې راتلی دې باران کې دې پټي ته نه به راتلی په پټي مې تیازې کې چې
انسان ناجوړه شي او بیمار شي نه برله دی پټی ته. نو په دې کې ورته حافظ وایي نه استاد هیڅ خبره نه ده عیسی چې زه راغلی یم هیڅ خبره نه ده او دا خو به زه راځم ځکه چې ماته اجاره ده اجاره. په دې کې ورته مالک وایي ته راځه دې سیټ ته ورځو دغلته زما سره ستا سره زما کار دی او نورې خبرې به هم وکړو. په دې کې سیټ ځي دا تلی وي او دغې حافظ ته دغه مالک وایي ارې حافظ خانه تا ته ما یو خبره کوله یو چې دې ځله ما زکات ټول تاله ایښودی دی او تاله نو ته به دې ځله زکات پسې راشې او زکات به خپل ویسې. په دې کې دغه حافظ کور ته تللی وي او خپلې ښځې ته دغه ټوله قصه وکړي چې په ما باندې الله رحم وکړو او تا خو ماته ویل چې د رمضان میاشت بې فکره اوسه نو هغه ستا خبره وشوه. او په دې کې بیا سهار شوی وي او حافظ په دغه لاره روان وي ځان د مالک کور ته رسوي او دغه د مالک کور ته ورسي او هغلته ولاړ وي او اواز ورته کوي ارې نیک صاحب بهر ته راوځه زه راغلی یم نیک صاحبو بهر ته راوځه. نو چې په دې کې هغه بهر ته راوځي او هغه حافظ ته وایي ارې حافظه ته راغلی ما خو زکات دې کلي کې تقسیم کړی دی کلي کې. نو په دې کې حافظ ورته وایي ارې وای د غریب سړي د پردي په خیراته کې قسمت نه وي هغه چل دی زه خوار یم خواره ټول عمر له به داسې یم ځکه چې زما تا ماته ویلي وو هغه خیرات دې بل ځای کې تقسیم کو. نو په دې کې ورته مالک وایي ارې مړه مه خفه کېږه هېڅ غریب نه غریب هغه دی چې کلمې نه نصیب شوي هغه خو 15,000 روپۍ زکات او ما په کلي کې تقسیم کو تاله ما جدا 1,00,000 روپۍ ایښودي دي. نو په دې کې و د حافظ دننه کور د حافظ نایک دننه کور ته ننوځي او روپۍ راوالي او بیا بهر ته راوځي او ایسته حافظ لور کی او حافظ ته وایي چې په دې باندې خپله ګزاره چلوه. نو ګلونو ماشومان د سټوري د دې ځای پورې وه که دې سټورۍ نه تاسو سبق حاصل کړی موږ ته کمنټ کې ووایئ او د بلې ویډیو راتلو پورې اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ د داسې ښکلې ویډیوګانو دپاره. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.